د اسلامي امارت د نظام پر وړاندې مولوي محمد یعقوب مجاهد د امریکا او نورو هیوادونو دسیسې افشا کړي. دا چې نوموړي څه ویلي جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي د اسلامي نظام د کمزوري کېدو په موخه پراخې دسیسې روانې دي. د اسلامي امارت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب نن قومندانانو او سرتیرو ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې حاکم شوی اسلامي نظام په ډېرو قربانیو ترلاسه شوی دی او د تېر 20 کلنو قربانیو او زحمتونو د ساتلو لپاره باید په ګډه کار وکړو. ښاغلی مجاهد وایي چې د جهاد موخه د اسلامي نظام راوستل او د افغانستان ساتنه ده چې اوس افغانستان د یو خپلواک او اسلامي هیواد او نظام خاوند دی. هغه وایي د افغانستان د دښمنانو او د استخباراتي کړیو کوشش دا دی چې له بېلابېلو لارو او فلمو د افغانانو او مجاهدینو ترمنځ ویره او نفاق رامنځته کړي. ښاغلی مجاهد زیاتوي د دغه نظام د شنډېدو په موخه پراخې دسیسې روانې دي څو په افغانستان کې شته اسلامي نظام تر پوښتنې لاندې راولي او دغه نظام کمزوری کړي. هغه ویل کله وایي د امارت د مشرانو ترمنځ اختلافات دي خیالي ډلې جوړې دي. کله وایي افغانستان کې امنیت نشته دی، کله وایي افغانستان ټول شموله نه دی، یا وایي داعش قوت پیدا کړی د داعش مخه نشي نیولی، کله وایي د امارت او القاعدې ترمنځ اړیکې شته او القاعده د ودې په حالات کې دی، او یا دا چې بیا په افغانستان له خاورې نړۍ ته ګواښ وي د خلکو ذهنیت خرابوي. موږ باید د دغو ټولو دسیسو پر وړاندې بیداره واوسو. د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي پر اسلامي امارت د نړۍ او استخباراتي کړیو فشارونو سره هم پر اسلامیت او افغانیت معامله ونه شوله. هغه وایي افغانستان کې باید داسې اسلامي نظام رامنځته شي تر څو ټوله نړۍ دې ته متوجه شي چې مسلمانانو کې د خپلواکۍ، افغانیت، اسلامیت، رهبریت، سرحدونو د نظام د ساتلو ظرفیت شته. د ملي دفاع سرپرست وزیر د مجاهدینو د کوښښونو د ستاینې ترڅنګ له ټولو قومندانانو او سرتیرو وغوښتل چې د اسلامي نظام د حاکمیت او پایښت لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي.